حاجی سهار نه یو نیوز چلیږي لګیا دی کومه ټیک ټاکره چې وا آوټ لوفره ویل کېږي دا چې هغه په حق باندې رسیدلې ده خاون ویشتلې ده بیا خاون ځان هم ویشته دی الله پاک دې ورته هغه جهان ښایسته کی انسان دې غلطۍ کیږي د انسان نه لینګویج خو به خراب استعمالو ځکه چې کافي ډېری ویډیوز به زما مخې ته راغلي نو کم قسمه لینګویج چې هغې استعمالو د هغې خو زه هم خلاف یم خو چې انسان یو ځل لاړ شي د دنیا نه نو بیا تاسو او څه زمونږ څه حق لرو چې بل انسان بیزتی وکړو چې یاره هغه مرداره شوله داسې ټیک ټاکرې چې دی نه هغه شهیده کیږي نه بلکې ډېرې زیات خبرې داسې اورېدو کې راځي نو ما ته افسوس راشي په دې باندې هغه ځکه چې مړی ته عزت الله پاک ورکړی دی که هغه انسان بد کردار دی که هغه انسان ډېر ښه اعمال کوونکی دی ټولو دپاره الله پاک سپین کفن ایښودی دی ټول به په سپین کفن کې ځي صحیح ده سپین کلر تاسو ته پته ده چې هغه د عزت نښه ده نو چې الله پاک یو مړي ته عزت ورکوي بیا تاسو ورمونږه ولې دا خبرې کوو چې یاره مرداره شوله داسې واغه سانتې الله پاک ته ورته هغه جهان ښایسته کي او زړه مې صرف په دې باندې خفه کېږي چې واړه بچي پاتې شو که پلار عزت ژوندی وی بیا به مونږه زړه صبر و چې یاره پرېږده پلار به یې وساتي خو پلار یې په خپل هم ځان وویشتو مور یې هم په حق ورسېده الله پاک دې مخکې د بچو ژوند ورته ښایسته کي او دا چې جنۍ وفات شوې ده الله پاک دې د دې بخښنه وکړي ټولو ته دغه ریکویسټ کومه داسې قسمه فضول ویډیوز مه جوړوئ